سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شوله چې د 5 لوبډلې ته په درېیمه لوبه کې هم ماته ورکړي. په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر راشد خان د لوبې ټاس وګټئ چې پخپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. 5 لوبډلې بیا ډېره خرابه توپوهنه وکړه چې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 10 اورونو کې 15 نوي منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ډېره زبردسته بهترینه توپوهنه و توپ اچونه ترسره کړله چې افغان لوبغاړو د سیالي لوبډلې 4 لوبغاړي رن آوټ کړله او داسې په زلعک پارو کې نوین الک نور احمد د کنډوال بیا هم ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله. د افغان لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې په زلعک پارو کې په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړلې چې 3 لوبغاړي وسوځول. داسې نوین الک په 2.15 اورونو کې 4 منډې ورکړلې چې 2 لوبغاړي وسوځول او نور احمد له کنډوال په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړې چې د سیالي لوبډلې یو لوبغاړی وسوځوي. د شپږ نوي منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره په 15.1 اورونو کې یاد هدف ترلاسه کړي چې 5 لوبډلې ته په درېیمه لوبه کې په 7 ویکټو ستره ماته ورکړه. په دغه شلاوريز نړیوال جنګ په زلعک پارو کې ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړې ده چې په دغه شلاوريز نړیوال جنګ کې تر ټولو ډېرې ویکټې په زلعک پارو کې اخیستې دي چې 12 ویکټې لري. په لومړۍ لوبه کې هم 15 لوبغاړي وسوځول، په دویمه لوبه کې بیا 4 لوبغاړي وسوځول. نن هم د 5 لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې 3 لوبغاړي وسوځول. په زلعک پارو کې نن هم د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. افغان لوبډلې په دغه لوبه کې خپل پیلیز توپوونکي ډېر ژر د لاسه ورکړله چې ابراهیم ځدران په 0 باندې وسوځېدی، رحمان الله ګربز 14 منډې جوړ کړلې، عظمت الله عمرزی په 11 منډو باندې وسوځېدی. داسې محمد نبی عیسی خیل ګلبدین نایب په نن لوبه کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې ګلبدین نایب نن 40 منډې جوړ کړلې، محمد نبی بیا 14 منډې جوړ کړلې چې افغان لوبډلې دغه لوبه وګټله. افغان لوبډلې په دغه شلاوريز نړیوال جنګ کې 3 لوبې وکړلې چې 3 سره لوبې وګټلې. په لومړۍ لوبه کې یوګانډا لوبډلې ته په 125 منډو په توپیر ستره ماته ورکړله. په دویمه لوبه کې بیا د نیوزیلند لوبډلې ته په 84 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه او نن د 5 لوبډلې ته په 7 ویکټو ستره ماته ورکړله. افغان لوبډلې په دغه شلاوريز نړیوال جنګ کې 3 لوبې وکړلې چې 3 سره لوبې وګټلې، 6 پوینټه لري، بل پړاو ته هم لاره پیدا کړله. بیا هم ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شوله چې سوپر 8 ته یې لاره پیدا کړله. په سوپر 8 کې به هم د غټو لوبډلو سره لوبې ترسره کوي. هندوستان، استرالیا، بنګلادیش لوبډلو سره به لوبېږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان لوبډله په سوپر 8 کې هم داسې ښې لوبې ترسره کړي لکه څنګه چې په لومړي پړاو کې لوبې وکړلې. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو پر ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.